بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو د او پی ډي آنلاین اکاډمي ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ بوئ. لکه څنګه دوستانو تاسو پوهیږئ او پی ډي یوه درسي او رسنیزه اکاډمي ده کوم چې د کمپیوټر انګلیسي او ساینسي علومو درسونه ستاسو لپاره په آنلاین ډول وړاندې کوي. نو ګران دوستانو د کمپیوټر په برخه کې مو د ایم ایس یا مایکروسافټ آفیس له برخې څخه د اکسل کورس شروع کوو ستاسو لپاره، کوم به چې په دغه کورس کې له صفري دورې څخه یا هم له ابتدایه معلوماتو څخه تر مسلکي معلوماتو یا همسلو پورې ټول درسونه ټکي په ټکي پوره تشریح سره ستاسو لپاره وړاندې کړو، تر څو تاسو ګران دوستان په مکمل ډول د اکسل سره بلدتیا پیدا کړئ یا هم د دې سافټویر په کارولو وپوهیږئ. نو دوستانو اول راځم یو څه معلومات ستاسو لپاره د اکسل په اړه وړاندې کوم. لکه څنګه تاسو دوستانو پوهیږئ اکسل ننني عصر کې یو له بهترینو سافټویر څخه دی کوم چې د ډاټا انټري یا هم د دفتري ځینو کارونو لپاره استفاده کیږي. نو دوستانو کله چې د مایکروسافټ آفیس کمپنۍ په 1988 کې د لومړي ځل لپاره د اکسل لومړنی ورژن وړاندې کړو نو خپل ټول رقیبان یې شاته پرېښودل، یعنې د وخت کوم اپلیکیشنونه یا سافټویرونه چې وو هغه یې شاته وغورځول. نو د دې لپاره چې په ننني عصر کې د مایکروسافټ آفیس دغه اکسل چې دی دغه خپل حالات په اول نمبر کې ساتلی د هر کال غواړي خپل ورژن اپډیټ کړي. مثال هر کال کې دی یو ځل خپل ورژن اپډیټ کوي چې موږ په دغه ویډیوګانو کې ګران دوستانو له 2019 ورژن څخه استفاده کړې ده. 2019 ورژن د اکسل یو له بهترینو ورژنونو څخه دی. کله چې تاسو غواړئ دوستان له 2019 ورژن څخه استفاده وکړئ ستاسو کمپیوټر باید لږ تر لږه 2 یا 4 ګیګا بایټ رم ولري یا 2 یا 4 جی بي که 4 جی بي وي ډېر په صاف ډول یا په اسان ډول تاسو پرې استفاده کولی شئ او یا 4 جی بي حافظه هم باید کمپیوټر کې ولرئ تر څو دغه اپلیکیشن یا سافټویر چې دی دغه انسټال کړلی شئ تاسو. بله خبره دوستان ګرافیک کارت کې داسې مهم څه نه لري، یعنې په ټیټو ګیګا بایټ کمپیوټرونو کې هم استفاده کولی شئ، خو که چیرې ستاسو کمپیوټر کورایټي یا له دې څخه پورته وي نو اکسل په بهترین ډول استفاده کولی شئ. نو دغه یو څه لومړني مشخصاتو چې ستاسو لپاره مو د اکسل په اړه وړاندې کړل. نو راځم اول د اکسل خلاصول طریقې ته. ډېرې طریقې موجودې دي د اکسل د خلاصولو لپاره، خو تر ټولو اسان طریقه چې ده هغه چې کله تاسو راشئ خپل سرچ باکس ته او یوه مهمه خبره دوستانو چې پاتې نه وي هغه دا ده چې 2019 د 2014 ورژن څخه پورته ورژنونه کوم چې د اکسل دی هغه په وینډو 10 کې فقط کار کوي، په ښکته وینډو کې یعنې 8 او 7 کې کار نه کوي. نو د 2019 ورژن لپاره ضروري دی تاسو په خپل کمپیوټر کې وینډو 10 ولرئ. نو کله چې تاسو دغه سټارټ بټن او یا هم خپل د کمپیوټر سرچ باکس ته راشئ او دلته ای اکسل سرچ کړئ نو ستاسو لپاره د اکسل اپلیکیشن راډوي. د انټر بټن په کېږدلو سره یا هم ډبل کلیک د ماوس په واسطه ستاسو لپاره د اکسل چې کوم دی دغه خلاصیږي. کله چې دوستانو ستاسو لپاره دغه د اکسل خلاص شو دلته ستاسو لپاره یو صفحه راځي کومه چې د هم صفحه ده. په دغه برخه کې دوستانو تاسو کولی شئ یو بلانک وربوک خلاص کړئ یا هم په آنلاین ډول ځینې ټیمپلیټس راواخلئ. اول دوستانو تاسو تر ټولو مهم چې د هغه بلانک ورکبوک دی. بلانک ورکبوک زموږ کاري محیط جوړوي کوم چې په مکمل ډول خالي دی. موږ به په دې کې معلومات یا هم اعداد یا هم کرکټرونه اچوو تر څو له دغه څخه استفاده وکړو. یعنې که تاسو غواړئ چې په خپله خوښه ډیزاین پکې وکړئ یا په خپله خوښه جوړ کړئ نو د بلانک ورکبوک څخه استفاده کولی شئ. نو د بلانک ورکبوک مو دوستانو وښودلو چې فقط و فقط خالي دی، یعنې کوم ډیزاینینګ پکې نه دی شوی. ولې که تاسو غواړئ جوړ شوي یعنې مخکې څخه ټیمپلیټونه راواخلئ نو دوستانو تاسو د مور ټیمپلیټس له لارې آنلاین ډول هم ځینې ټیمپلیټونه راخیستلی شئ چې ستاسو د پروجیکټ لپاره ډیزاین شوي دي. یعنې کله چې تاسو د انټرنیټ سره وصل یاستئ سرچ پر آنلاین ټیمپلیټ چې ووهئ تاسو د مایکروسافټ آفیس له ویبسایټ څخه یا د مایکروسافټ آفیس آنلاین ادرس څخه ټیمپلیټونه راخیستلی شئ. بله برخه دوستانو ریسنټ، کله چې تاسو نږدې وخت کې کوم ډاکومنټونه ایډیټ کړي وي یا هم په بلانک ورکبوک مو جوړ کړي وي هر هغه ټیمپلیټس چې وي هغه ستاسو لپاره دلته ایږدي. که چیرې پین برخه کې وګورئ دوستانو تاسو د ځان لپاره دلته ورکبوکونه
پین کولای شئ ښودلی شئ چې هغه د نیو اپشن له لارې کیږي. یعنې په نیو اپشن کې دوستانو یو نوی بلانک ورک بک خلاصولی شئ، له انټرنیټ څخه یې هم راخیستلی شئ په آنلاین بڼه. بله برخه د دوستانو دغه د اوپن برخه. د اوپن کې هم ریسنټ کې مو وښودل چې په اوسني وخت کې مو کوم خلاص کړي وي. دې سپیسي نه چې کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو په کمپیوټر کې مو چې هغه فولډرونه چې تاسو نږدې وخت کې ترې استفاده کړي وي هغه خلاصولی شئ. همدلته فولډر هم جوړولی شئ د ځان لپاره. تر ټولو ښه برخه یا مشخصه برخه چې ده هغه د براوز برخه ده. براوز برخه نه چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو کولی شئ د کمپیوټر له حافظې څخه چې په هر ځای کې کوم ډاکومنټ مو تاسو ایښی وي هغه راخیستی شئ. مثال له ډیسکټاپ څخه یې راخیستلی شئ، له کمپیوټر لوکل EDR لوکل هر چېرته چې وي هغه راخیستلی شئ. نو دوستانو په دغه مورد نن به تاسو پوښتلی وای د مور ورک بکس او مور ټمپلیټس. اول دوستانو ټمپلیټس یعنې آنلاین ډیزاین شوي هغه فارمټونه دي چې کوم له مخکې زموږ لپاره د مایکروسافټ آفیس یا هم نورو آنلاین سایټونو زموږ لپاره ډیزاین کړي دي. مثال د مور ورک بکس برخه کې هم دوستانو هغه د هوم په ډول اجرات کوي. که مور ټمپلیټس ته لاړ شو دوستانو دغه ټمپلیټسونه کوم ګورئ دغه فارمټونه چې تاسو کوم ګورئ د مخکې ډیزاین شوي دي. یعنې ستاسو کار ته په توجه تاسو کولی شئ آنلاین هلته سرچ کړئ، مثال بزنس پروجیکټ وي تجارتي هغه هلته تاسو راخیستلی شئ. نو دوستانو زموږ سروکار چې دی هغه له بلانک ورک بک سره دی. نو راځم دوستانو بلانک ورک بک باندې کلیک کوم. کله چې زموږ لپاره بلانک ورک بک خلاص شي نو د ورډ کاري البته د اکسل کاري محیط ته داخلیږو. د اکسل کاري محیط ته چې کله دوستانو موږ داخل شو یو جدول وینو چې دغه کې به موږ خپل لیکن یا کرکټر خپل فارمټونه داخلوو. بله چې د دوستانو هغه دغه د کاري ساحې دغه د اپشنونو استفاده کول دي. لومړي سر کې دوستانو تاسو ټایټل بار ګورئ. دغه شنه ساحه کې دوستانو دغه برخې ته ټایټل بار وایي کوم چې دغه د ډاکومنټ یا شیټ چې دی د دغه نوم تاسو لپاره مشخص کوي. یعنې دغه اکسل شیټ چې دی دغه د بک 1 په نوم دی. ښي لاس ته دوستانو تاسو دغه د کلوز بټن ګورئ چې په مکمل ډول د اکسل سافټویر بندوي او ریسټور ډاون کې هم د مینیمایز یا هم تاسو بار ته اچولی شو یا هم کوچنی غټولی شو. بل چې د دوستانو ساین ان دی چې آنلاین ډول موږ اکاونټ جوړولی شو د مایکروسافټ آفیس سره کله چې انټرنیټ ته لاسرسی ولرو. ښي لاس کې دوستانو تاسو د کویک اکسس برخه ګورئ. یعنې د کویک اکسس برخه کې تاسو کولی شئ یو کار زر تر زره ترسره کړئ. مثال تاسو غواړئ زر سیو کړلی شئ په اسانه طریقه بیخي لنډه طریقه نو هغه دلته د ځان لپاره جوړولی شئ. ریډ او انډ بټن دي چې د دغې په اړه به په مکمل ډول خبرې کوو. دغه برخه دوستانو تاسو چې ګورئ دغه د منیو بار په نامه یادیږي. یعنې دلته د اکسل هغه مهمې منیوګانې موجودې دي چې کوم موږ ترې استفاده کوو. مثال زه د هوم منیو کې هم دغه برخه. نو دوستانو دغه برخې ته ټول بارس وایي. یعنې دغه برخې چې دي دوستانو دغه د ټول بارس په نامه یادیږي کوم چې د یوې منیو فرعي ګروپونه. نو دوستانو تاسو دغه ټول بارس په اړه وپوهېدئ. یعنې په کومه منیو باندې چې موږ کله کلیک وکړو د هغې فرعي ګروپونو ته ټول بارس وایي. دوستانو یوه خبره چې مهمه ده هغه دا ده چې تاسو باید دغه نومونه په انګلیسي ژبه یاد کړئ تر څو دغه د کمپیوټر کوم ادبیات چې دي یعنې له نورو خلکو سره تاسو چې اکسل کې کوم ایکسچینج کوئ یا هم خپله ډاټا لیږدوئ تاسو باید دغه د اکسل انګلیسي یا خپله چې مایکروسافټ آفیس کوم نومونه ورته ټاکلي دي دغه باید تاسو زده وي تر څو وپوهیږئ. بله برخه دوستانو چې تاسو ګورئ لږ لاندې راشو دغه برخه دوستانو د نیم باکس په نامه یادیږي. یعنې کومه خانه کې چې موږ موجود د هغې نوم دلته راځي. نو دې په اړه م یو وضاحت ورکوو. نو دغه برخه دوستانو تاسو چې ګورئ دغې ته فارمیولا بار وایي. یعنې کله چې موږ په مایکروسافټ اکسل کې کومې فارمولې یا تابعګانې استفاده کوو چې وروسته د دې په اړه مکمل ډول خبرې کوو هغه دلته داخلولی شو. دوستانو دغه برخه چې وینئ دغه کاري محیط دی کوم چې دغه خانې یا سیل موجودې دي دغې ته سیل وایي. یعنې خانه چې ده دغه ته سیل یا سلول چې دی ویل کیږي. کله چې دوستانو موږ په یوه خانه کې موجود وو هغه خپل نوم لري. مثال تاسو که دغه وګورئ د ستون لرئ ستون ورته وایي. داسې که وګورئ دغې ته سطر وایي. یعنې د دغه نوم په دغه اکټیو سیل چې ده یعنې کومه چې فعاله خانه ده د دغه نوم په دغه برخه یا نیم باکس کې راځي. مثال زه اوس په E3 خانه کې یم یا E3 خانه کې. E3 خانه کې زه موجود یم د دغې نوم چې دی E3 خانه ده.
دوستانو ستاسو لپاره به دغه خانې یا کوم سیل چې دی دغه ډېرې کوچنۍ برېښي خو دغه په حقیقت کې یو جالب څه چې دی دغه ډېرې لوی دي دومره کوچنۍ نه دي. یعنې تاسو کولی شئ په یوه اکټي سیل کې هغه په دغه یوه کوچنۍ خانه کې 22,960 حروف یا هم کارکټر ولیکئ. کارکټر په دې معنی دوستانو چې تاسو پکې حروف لیکلی شئ، اعداد لیکلی شئ یا هم کومې نښې چې د ستاسو د کیبورډ په مخ چې څه موجود دي چې لیکنه کوي هغه ټول پکې داخلولی شئ. یعنی بیخي یو نامحدود حالت کې دی. بل دوستانو تاسو دغه ستون ګورئ، یعنی دغسې ستون حسابیږي، دغسې چې دی دوستانو سطر حسابیږي. په یوه شیټ کې یا په یوه صفحه کې 14,384 ستونونه موجود دي، یعنی دا بیخي ډېر دي او 1,48,570 سطره موجود دي. یعنی په افقي ډول کوم سطرونه چې دي دا 1,48,570 دي. یعنی دغه یو نامحدود که ووایو بیخي نامحدود څه دی چې موږ نشو کولی دغه په مکمل ډول ډک کړو. که بیا هم په ځینو حالاتو کې تاسو لغوره یو شیټ په مکمل ډول ډک شو نو له دغې برخې څخه کولی شئ چې بل شیټ هم راواخلئ، په هغه مخکینی معلوماتو کې هغه دومره قابلیت ده هم لري ترې استفاده وکړئ. نو دوستانو دغه وه د مایکروسافټ اکسل یو څه معرفي، یو څه تشریحات. نو په نورو ویډیوګانو کې به انشاءالله په منظم ډول ستاسو لپاره ټول منیوګانې تشریح کړو. نو دوستانو که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د کمنټ په برخه کې مو خپل نظریات را سره شریک کړئ. مننه، کامیاب.